صالح د جمهوریت او افغانانو سره د امریکا دوه مخي او غلاوې افشا کړي. وايي امریکا ښکاره وویل چې نور د زغملو نه یاست، نور حال همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امرالله صالح لیکلي د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د سولې پر وړاندې خنډ نه و. د پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. ولسمشر غني په وار ویلي چې د ملګرو ملتونو له مهالویش سره سم وختي ټاکنو ته چمتو دی او د واک په لیک کې د ارزښتونو ساتنه کوي. خو طالبانو دا ټاکنې خپله طبیعي ګڼله او لا یې هم ګڼي. د امریکا لپاره ارزښتونه بې ارزښته شوي وو او دوی په دې پلمه په ټولو شعارونو او ارزښتونو باندې قدم ایښی و چې له پاکستان سره په پټو تعاملاتو او په ښکاره له طالبانو سره لاس او ګریوان وي او د لویو او راتلونکو جګړو لپاره تیاری ونیسي. اوس زبرځواک د خلکو ذهن د ګډوډۍ لپاره درواغ وایي. هغه زبرځواک چې دروغ وایي اصلا زبرځواک نه دی. ټاکنو او د ارزښتونو ساتل یوه بیه درلوده او دوی د دې قیمت ادا کولو ته چمتو نه وو. زه د دوی د پالیسۍ په اړه څه نه لرم، مګر دوی باید زموږ ملت بې ارزښته نه کړي. د ولسمشر اشرف غني لویه تېروتنه پر لویدیځ باور یې وکړ. طالب اوس د هر چا لپاره د شرم او خجالت ځای ګرځېدلی او امریکا د دغه تور داغ د لمنځه وړلو لپاره خیالي تورونه لګوي. افغانستان باندې ملنډې وهي او جاهل ملت انعکاس ورکوي. زه د 2020 کال له اګست وروسته له اشرف غني سره هیڅ اړیکه نه لرم. په وروستیو خبرو کې چې زه حاضر وم بل کلین وویل چې ستاسو اساسي قانون نور هیڅ معنا او ارزښت نه لري. پاکستانیانو او قطریانو ژمنه کړې چې د طالبانو جهالت کم شوی دی. که امریکا فاسد د زوال لامل ګرځي نو ولې دې ته چمتو نه ده چې د سترو قراردادونو نوملړ خپور کړي چې ټولې نړۍ ته تور او سپین معلوم شي. حتی د جمهوریت سقوط د دې لامل شو چې سترې مالي درغلۍ له منځه وړل شي او اصلي غله د لویو دسیسو له امکان څخه خلاص شي. د مثال په توګه د وسایطو د ترمیم کلنۍ قراردادونه له نیملیون شرکت سره 2 میلیارده ډالر شوي وو. داخلي او نور شرکتونه چمتو وو چې 150 میلیونه ډالر دا کار وکړي. ولې ځانګړي امریکایي کړۍ ورته خنډ جوړولو؟ ځکه چې پیسې په واشنګټن کې ویشل کېدې خو د افغانستان په نوم. ولې د جمهوریت په دوره کې د میلیونرانو له 90 سلنې څخه زیات بې سواده او بې تعلیمه وو؟ ځکه چې دغه بې سواده او بې تعلیمه خلک د دې جوګه نه وو چې د معاملې جوهر ومومي او د تړون اصلي مالکین یا د لومړي لاس څخه ویره او ډار نه لري. د بې سواده په اړه اندېښنه نه درلوده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.